په ایران کې له افغانانو سره د ایرانیو پولیسو تازه ستر وحشت او ټولوژنه. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. ایرانیو پولیسو 29 افغانان په سخت یخنۍ کې بریښي او مړه شوي. سرچینې وایي چې 29 افغانان د ایرانیو قاچاقبرو ترمنځ د اختلاف له امله د دغه هیواد پولیسو ته په لاس ورکړل شوي چې په پایله کې هغوی هم د سخت یخنۍ له کبله ساه ورکړې ده. سرچینو د دوانۍ یا دوشنبې پر ورځ د لیندۍ پر 26مه اشتسوب ورځپاڼې ته ویلي چې له دې پیښې یوازې یو کس ژوندی وتلی او 29 نور بیا د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. د ژوندي پاتې کس کورنۍ وایي چې ایرانیو پولیسو د دغو 29 افغانانو جامې ایستلې دي چې په پایله کې هغوی د سخت یخنۍ له کبله ساه ورکړې ده. سرچینو ډیره کړې چې پیښه د قاچاقبرو ترمنځ د پیسو پر سر د شخړې له کبله رامنځته شوې ده. تر اوسه اسلامي امارت او ایرانیو چارواکو په دې اړه څه ویلي نه دي. نن سهار هم سرچینو ویلي و چې یو افغان ایران ته د قاچاقي لارې په اوږدو کې د سړې هوا له کبله ساه ورکړې ده. له دې وړاندې د حلوش په نوم د بشري حقونو یوې ټولنې مسؤلانو ویلي و چې د ایرانیو پولیسو په ډزو او ځای پر ځای کړو ماینونو چاودېدو په پایله کې څه باندې 200 افغان پناه غوښتونکي وژل شوي وو. بلخوا د اسلامي امارت د رسنیو او کلتور وزارت د خپرونو مرستیال حیات الله مهاجر پراهی وایي له رسنیو څخه باید سمه ګټه واخیستل شي او رسنۍ باید د ولس د فکري غنا لپاره وکارول شي. نوموړي اطلاعاتو ته د رسیدنې په برخه کې له رسنیو سره همکاري اړینه بللې ده. هغه ډیره کړې چې رسنۍ پر ټولیز اندود ژور اغیز کوي. دا په داسې محال کې ده چې اوس مهال په کور دننه رسنۍ له سخت سانسور سره مخ دي او ګڼ شمېر خبریالان د اسلامي امارت له لوري نیول او ربړول کیږي. درنو لیدونکو له مالتیا مننه.